د خبریال ډاټ کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو ښې چارې. نن یوه ډېره نوې خبره در سره شریکوو. د افغان کرکټ لوبغاړي ستایل کېږي. دلته ډېرې زیاتې سلیبریټیانې راغلي دي د هېواد د بېلابېلو برخو، یعنې د افغانستان د بېلابېلو برخو استازي دلته موجود دي. ولسمشر نن راغلی و. دلته د نورو مشهورو څېرو تر څنګ اریانا سعید اوس ناسته ده، هغه راغلی ده. افغان تجاران راغلي دي. د ښو زیری دا دی چې نن د اغا ډیولپر شرکت مشر سید جلال اغا له موږ سره ملګری دی، موجود دی. سید جلال اغا نن یو ډېر په زړه پورې اعلان وکړ، او هغه اعلان دا دی چې هر هغه افغان لوبغاړي ته په افغانستان کې کور ورکوي، او د هغه کور به په یو اهم ځای کې نه وي، په عینو مینه کې کور ورکوي چې هغه نن په دغه میچ کې سلیزه پوره کړي. د سلیزې د پوره کېدو دپاره دا اعلان وکړ. ما سره یې خبرې وکړلې، ما ته وویل چې زه غواړم دا خبره تر خپله ولسه پورې ورسوم چې یوازې راتګ مې د دې دپاره نه دی چې له میچه خوند واخلم، بلکې د دې دپاره راغلی یم چې خپلو هېوادوالو، خپلو ولس ته، خپلو خلکو ته یو څه ورهم کړم. جلال اغا په خیر راغلاست. سلام. ډېره مننه. ولې مو دا فکر وکړ چې لوبغاړو ته کور ورکړئ او ویسته یاستئ؟ اول خو سلام ټول لیدونکو ته، د افغانستان مینوال چې دي د کرکټ، او پس له هغه نه غواړم افغانانو ته دا یو پیغام ورکړم. زه یو ډېر ښه احساسات فیلینګ کوم او لوبوم چې نن زه په انګلستان کې ناست یم او د افغانستان بیرغ رپېږي. دا موږ تاسې افغانانو ته یو لوی افتخار دی. دا افتخار په هېڅ قیمت چې موږ ورته کښېږدو هغه هم لږ دی. نو په دا خاطر ما غوښتله چې هر لوبغاړي زموږ ته چې د افغانستان اتل سلیزه پوره کړله، موږ هغه ته یو کور په عینو مینه کې ورکوو. دا د هغه ډیولپر سره خدای دې وکړي چې 11 نفره پوره کړي، 11 نفر ته کور ورکومه. خدای دې وکړي چې یو دوه درې د دې د خواسته د هغه ډیولپر د خواسته زه یو کور دې ته انعام ورکومه. او بیا هم زه د ټولو تجارانو سره دا هیله کوم، خواهش کوم چې افغانان لوبغاړي کرکټرز تشویق کړي. دا یو لوی افتخار دی افغانستان ته، خصوصا ګوره نن په انګلستان کې زموږ تاسې بیرغ رپېږي. زه همدې خبرې ته راځم. نن ما له ځینو خلکو سره خبرې کولې، یو انګریز ما ته وویل، ما له نورو خلکو سره لاش کاوه. یو انګریز دا خبره راته وکوله، ما ته ویل زموږ افغانستان داسې پېژنده چې هلته جنګ دی، جګړه ده، خلک وژل کېږي، خلک تلفات او تروریزم دی. وایي نن دلته افغان لوبغاړي د انګلستان له ټیمه، یعنې د انګلستان ټیم څخه مراد دا دی درنو لوستونکو چې دا د نړۍ یو له هغو ټیمونو څخه دی، یعنې دا د کرکټ بنیاد ایښودونکي دي، بنسټ ایښودونکي دي. له دوی سره لوبه کول اسانه کار نه دی. په نړۍ کې ډېر هېوادونه کرکټ کوي، تر موږ ډېر مالداره هېوادونه کرکټ کوي. سعودي عربستان کرکټ کوي، هانګ کانګ کوي، زیمبابوې، ډېر خلک یې کوي. موږ خو د نړۍ یو له غریبترینو هېوادونو څخه یو. خو دغه غریب هېواد نن دې ځای ته رارسېدلی دی. د هېواد د کرکټ په ډګر کې د نړۍ په لسو هېوادونو، په لسو ټیمونو کې زموږ ټیم راغلی دی. دا افتخار دی. خو د دې سره سره تمې له دوی نه زیاتې دي. ماښام زما له لوبغاړو سره خبرې کېدلې، ډېرې لوبغاړي مې ولیدل، ډېر تقریبا مې ټوله ولیدل. هغوی یوه ګیله لرله. هغوی وایي که لوبه وبایلل چې خلک سپکې سپورې وایي، وایي موږ دلته د دې دپاره نه راغلي چې لوبه وبایلو. ښه، که لوبه وبایلل شي، ستا په نظر باندې افغانانو ته پکار دي چې څرنګه چلند د خپلو لوبغاړو؟ نه، دا مهمه نه ده. موږ تاسې لوبغاړي ځوانان دې معنا دا ډېر لږ وخت کې ډېر پیشرفت کړی دی. دوی باید تشویق کړو. مهمه دا نه ده چې بایلو یا یې وګټو. بوخت باخته ده په بازي کې. نو په دې خاطر زه د ټولو وطنوالو سره، مینوالو سره دا هیله کوم چې که چیرې دې وبایلي باید موږ تشویق کړو. دا زما خواهش دی، چونکې دا د افغانستان د نورو لوبو دپاره تیار شي، تشویق شي.
په بازي کې دا ګټو بحث ته دا دواړه شته. دا دواړه شته او نو په دې خاطر زه غواړم د ټولو وطنوالو افغانانو سره دا خواهش کوم که چیرې دې ومبایلي موږ باید دې تشویق بله لوبه سمه راته وکړي چې بله لوبه سمه ورته وکړي او د کرکټ یو داسې لوبه ده بوخت و بحث سره ګټو بلکې بله خبره چې کله موږ ګټې کوو خلک ټکان کوي وایي ډزې کوي. زه د ټکانو بالکل خلاف یم. ټکان باید ونه کړي باید موږ یې ولمانځو. زه به خپله د سنټرل لندن کې اوسمه د دې ځای اوسېدونکی یم د انګلستان راغلي 4 ساعته مې سفر کړی دی د دا لوبې دپاره. آغا صاحب خلک له اروپایي ډېرو هېوادونو څخه راغلي وو ما خبرې ورسره وکړلې دلته بیخي ډېر عجبه خلک راغلي دي د ډېرو لرې هېوادونو څخه د ځینو خلکو 14 ساعته سفر کړی دی ځینو خلکو 12 ساعته سفر کړی دی راغلي دي خو د دې ټولو شیانو سره سره یو ټکی بل یادول پکار دی دا لوبه کې تاسو دا خلک تشویق کړل تاسو دې ته تاسو وایستئ چې یو کس که چیرې سلیزه ووله هغه ته تاسو کور ورکړئ او دا خبره تاسو مخکې ما سره په شخصي مجلس کې کوله تاسو زه ځکه اوس دا خبره کوم چې لوبغاړی په دې پوه ونه اوسي چې هغه د دا کور دپاره سلیزه وي ځکه هغه د هېواد دپاره وي د هېواد دپاره نو نورو لوبو ته به هم راځي بیا به هم دا خلک تشویقوي بیخي به راځو دغه زموږ وظیفه ده یوازنی دا لوی افتخار دی ولې په افغانستان کې د یو لوبغاړي د لوبغالي د یو سپورټ د میدان د کرکټ د میدان د یو بهترین میدان د جوړېدو هڅه نه کوي تاسو تجاران ستاسو سره پیسې ستاسو مثلا که 2 3 تجار یا په خپله سرمایه 2 3 تجار سره یو ځای شي د بزنس هم کېدای شي او یو څه نور دې ته حاضر یو نور تجاران دې ته حاضر دي او زما دا پیشنهاد دی یوازنی زما به دا اول فنډ زه ورکوم چې کرکټ سټوډیم افغانانو ته په کابل کې په کندهار کې یا په جلال آباد کې نور ولایتونه ما ته مطرانه هر ولایت چې ورته جوړې کړو او دې ښه لوبه وکړي او دې ښه او د کرکټ د اکاډمۍ په تړاو باندې تاسو غواړئ چې کرکټ اکاډمۍ سپورټ کړئ زموږ تاسې افغانان دا لوبغاړي باید سپورټ شي باید تشویق شي په صحیح معنا تشویق شي ځوانان دي نن چې زما اوس تا بیرغ په انګلستان کې رپېږي کوچنۍ خبره نه ده بالکل نه ده دا کوچنۍ خبره نه ده نو په دې هیله زه ټولو څه خواهش کوم ځوانانو تجارانو هم حکومت ته دا راځي داسې سپورټ کړو د هرې نګاه سره سپورټ کړو اقتصادي او نور مثلا که څه مشکلات ورحل کړو باید تر څه وخته دا ګوره ما ته دومره نن هم ژړا راځي هم خندا راځي ژړا په دې راځي چې افغانستان دې ځای ته ورسېد چې زموږ پرچم رپېږي زموږ بیرغ رپېږي هندوستان موږ ستاسې ځوانان دلته لوبې کوي دا ډېر ښه دی ګور انګلستان په سهو کلونو تېر شوي دا بازي کوي موږ تاسې اوس راغلي 18 کاله کې چې موږ په دا حالت رسېدو نو بیا دې کور وده دا دې نور دې ته توفیق ورکړي چې بریالي واوسي ډېره مننه آغا صاحب ډېر زیات تشکر چې له موږ سره مو خبرې وکړلې ډېره مننه خدای دې وکړي چې افغانان سلیزه ووایي او آغا صاحب ورته کورونه ورکړي زه په خدمت ډېره مننه یو څه نیولې بیا در یولو ډېره مننه ډېر زیات تشکر سلام